دلته سهارنۍ کوو بیا ځو خیر چکرو ته موږ سره اوسئ. مننه. دلته به ورکوزیږو د میترو سټیشن ته، نو بیا د هغې ځای نه میترو روانېږي ځي تر اولمپیا پارک پورې. اولمپیا پارک کې بیا څنګ ته یې زموږ شپې ځای یا هوټل دی. درې منزله لاندې راکښته شو همدغه ډول زینو کې. دا یو خو ډېرې اوږدې مې دا د مرکزي سټیشن میترو ده. سټیشن هم ډېر زوړ ښکاري. مخالف لاین دی، موږ باید دلته وو. راځئ وخیجو. زموږ لاین و دوه دی. نظر د برلین ټرینونو ته دا ډېر آزاد او غټ دي، یا میتروګانو ته. هغه هم زړې دي یو څه او هم تنګ دي ټرینونه. نوي چې راغلي یو څه ښه دي، خو زړې لږ بې خونده دي. سلامونه دوستانو، دا نو د اولمپیا پارک دی. پارک ډېرې برخې لري چې د هغې نه یوه یې دغه سټوډیوم دی. د دې نه دې خواته ښي لاس ته بیا حوضونه دي او شاوخوا کې نورې د تفریحي ځایونه او د لوبو ځایونه هم لري. واړه واړه سټوډیومونه لري. د اولمپیک کلی لري د اولمپیک په نوم بسته. دا پارک چې دی په 1902 کال کې د اولمپیک دپاره جوړ شوی او له هغې راهیسې بیا اوس استفاده ورڅخه کېږي، ګټه ورنه اخیستل کېږي. ټول د مونشن شاوخوا نه خلک ورته هر وخت راځي او د خلکو په مخ د هغې راهیسې واز دی یا خلاص دی. او ښه والی دا دی چې د دې ښار په څنډه کې دی. د دې ځای نه چپ لاس خواته هغلته د BMW موټرو کارخانه هم واقع ده او څنګ ته دغه مخابراتي ټاور هم دی. د BMW ټاور هم ډېر مشهور دی په څنګ کې چې دی. دغه سړک د دې پارک له منځه غځېدلی، په دې سر یې پل دی، خو شاوخوا کې د پارک دوې برخې دي. نو دلته که راشئ له دغه ټولو ځایونو لیدنه کولی شئ. دې پله ته د هانس براون بروکه ویایي او که چېرته غواړئ د پارک ته راشئ دلته نږدې د اوبان سټیشن هم شته یا د میترو سټیشن دی، کولی شئ د ښار د مرکز نه په اوبان کې راشئ. اوبان 2 او 3 د خواته راځي او بیا کولی شئ د دې ټولو ځایونو لیدنه وکړئ. نو راځئ ورشو لږ د دغه پارک نورو برخو ته وړاندې به ورشو، وګورو. ډېر ښه ښکلي ځایونه لري. دغه چترۍ ډېرې مشهورې دي چې جوړې شوي دي د همغه 1902 کال نه په دغه حال ساتل شوي دي او ښکلې هم دي. د ټول ښار ته یې نما ورکړې ده او ښکلی ښکاري پې. دا ځای اوس د تورستانو لپاره په یوه نقطه بدل شوی چې همیشه ورته راځي او دلته ګرځي. دلته چې له هغې خوا نه راشئ د ښار د خوا نه راننوځئ، دلته بیا عمومي نقشه هم ده د اولمپیا پارک چې هر څه پکې تشریح شوي دي او پکې ښوولي دي چې د ښار کومې برخې ته باید څنګه ولاړ شئ او یا کوم امکانات دلته شته. چپ لاس ته بیا هغه سټوډیوم دی، په هغې کې هم وخت په وخت لوبې کېږي. اگر چې خپله د مونشن عمومي سټوډیوم د فوټبال چې دی هغه هم ډېر مشهور دی د ارینا په نوم. هغه هم د نړۍ له ښکلو سټوډیومونو یو دی او په نړۍ کې مشهور دی چې زیاتې لوبې پکې کېږي د فوټبال.
یو کال وروسته په جرمني کې د اروپا لیګ دی یا د اروپا کپ دی یا نه پوهېږم اروپایي لوبې دي د اروپایي ټیمونو ترمنځ نو هغې ته به هم ډېر خلک راځي او ممکن ځینې لوبې په ارینا کې وشي یو څه لوبې په برلین کې کېږي د فاینل په ګډون چې فرصت و کومو لوبو ته به ورشو د خیر هغه به هم وګورو او له تاسو سره به هم بیا ویډیوګانې شریکې کړم خو تر هغه وخته به دا ځایونه وګورو نو راسره اوسئ د دې مونشن د نورو ښکلو ځایونو په ګډون دا هم یو ښه ځای دی د دې پارک په شاوخوا کې ښه رستورانتونه هم شته چې کیدای شي ورشئ په مونشن کې له 3000 زیات رستورانتونه دي د افغاني رستورانتونو مزه خو چندان ښه نه وه متاسفم خو نور شاید تاسو ښه رستورانتونه پکې وموملی شئ او ورشئ نن به فکر کوم اوس د ورتګ اجازه نه وي دلته سټاډیوم ته نږدې زه راغلم خو ځینې خلک ګرچې اوس هم پکې ګرځي په هغه بله لاره به زه ورتاو شم د سټاډیوم دروازه خو اوس دپاره خلاصه ده هلو was kostet ein Ticket? 3,50 €. Okay, ich warte für meine Freunde. Dann. زه به د ملګرو ته منتظر شم چې هغه راشي بیا به که غوښتل مو دننه به ورشو 3,25 سنټه ټیکټ دی او له دې ځای نه بیا وروسته ورتلی شي لیدنه یې کولی شئ دې خواته بیا دغه د اولمپیا پارک جهیل دی او شاوخوا کې ډېرې ښې ښکلې غونډۍ دي ډېر ښایسته یې جوړ کړی او ډېر ښکلی ښکاري نو ممکن پخوا به دلته ځکه هواره وه ځکه دا غونډۍ مصنوعي غوندې ښکاري دا یې د ښایست په خاطر دا ځای جوړ کړی یا بسکه او ټیټه وه نه پوهېږم دقیق خو ښکلې ده د شاوخوا کې ډېر تاسیسات شته دي ډېر شیان دي تاسو انځورونه کتلی شئ په ځینو کې فکر کوم اوس هم ځینې وینټونه تیر شوي دي یا تیریږي یا مادګۍ ورته نیول کېږي بس شیان ټولیږي او همیشه دلته یو څه نه یو څه روان وي خو خپله د عمومي ساحه یې ډېره ښکلې ده او ډېره ښه ښکاري دغه ځای هم هغه د پخوانیو لوبځایونو په ډول جوړ کړی دی لاندې خو فکر کوم ډېر وسایل راوړي نو نه پوهېږم څه شی پکې جوړېږي ممکن دلته به داسې کنسرت یو څه کېږي کله ناکله خو زه به ولاړ شم د هغه غونډیو خواته کرار نه پوهېږم چې داسې لار شته که نه خو حتما باید وي دې خواته فکر کوم حوضونه دي پټ نو دلته بېلابېل لوبغالي دي یا لوبځایونه دي ډول ډول اولمپیک خو ډېرې سترې لوبې دي خامخا به د هغې وخت کې دلته ډېرې لوبې کېدې هغه تپې سر جالب دی زه به کوشش وکړم یو ځل هغې ته وخېږم تاسو ته ښکاري که نه دې ځای نه بیا به د هغې ځای نه خامخا د نور سټاډیوم ننداره ډېره ښه وکړی شو دې خواته سینما ده بل طرف ته د ټاور خوا نه خلک راځي ورته کیني په ازاده فضا کې او دا د جهیل غاړه ده دې خواته د کېناستو او ګرځېدو لپاره ډېر عالي ده ښکلې ده دلته که څوک اوسي یا راځي چکر ته نو خامخا یې ساعت تېرېږي او دلته ښه ورځ ښه وخت تېرولی شي بیا په تېره چې اوړی وي او ګرمي وي نو دلته سړی راشي ملګرو سره کیني بنډار وکړي ډېر ښه خوند کوي
دې خواته یو وړ آبشار هم دی د اوبه داسې تویېږي وځي نو نه پوهېږم چې آخر به کومې خواته ځي د اوبه مونشن شاوخوا ملګري چې بلد وي هیله ده راته ولیکئ د اوبه کوم ځای نه را روانې دي او چیرته ځي خو داسې یو رود غوندې ماته ښکاري ډېرې ښکلي دي دا رود غاړه ډېره ښایسته ښکاري یو جالب شی چې دلته د دغو اوبو پر غاړه دي هغه دغه د ماشومانو د لاسونو نښې ښه کړي دي دلته فکر کوم ماشومان به وي ځکه لاسونه واړه ښکاري او د دوی ځینې هیلې او لیکنې دي چې دلته لیدلی شئ دې خواته نور هم شته تر ډېره ځایه دې اوبو کې ماهیان هم ګرځي غټ غټ ماهیان دي پارک خو ډېر غټ دی دې خواته نور هم ځکه ډېر ځایونه لري خو بسته د یوه واړه ښار قدر دی خو ټولو لیدل به ممکن نه وي نو زه به مهم ځایونه تاسو ته وښیم که علاقه مو درلوده بیا کولی شئ وخت مو ډېر درلود خپله دلته پکې وګرځئ هرې خواته دغسې د لوبو میدانونه دي او داسې ځوانان پکې اخته دي ډول ډول لوبې کوي ما په نظر هر ستر ښار باید داسې یو ځای ولري چې سړي ورځ پکې بېګا شي او د علاقې وړ ځایونه یې پکې وي که هغه لوبغالي وي که د سیل او ساتېرۍ ځایونه وي یا نور وي دا هم جالبه ده دلته د پارک په یوه څنډه کې د تجمع ورزش روان دی ډېر کسان دي فکر کوم دلته بر څوک راتلی شي یو ټرینر لري ورسره یو ځای کېدلی شي ګډ سپورت کولی شي جالب دی د ځای انتخاب یې هم ښه دی او په دې ګډه به ښه خوند هم ورنه اخلي دې خواته تپه ده زه روان یم او د تپې سر ته نږدې یم او کله چې تپې سر ته ورسې بیا د مونشن دواړه خواوې درته ښکاري یعنې تقریبا ټول مونشن سړی لیدلی شي خو ختل یو څه سړی ستړیوي دغه نو بیا د تپې د سر نه د مونشن ښار او شاوخوا سیمو منظره ده لاندې هم د اولمپیا پارک او د اوبه ډېرې ښکلي ښکاري دا هم د همدغه لوړې تپې سر نه د مونشن نورې برخې مونشن ښکلی ښار دی ډېر شین هم دی او ودانۍ هم ډېرې پخوانۍ ډېرې ښایسته ښکاري په سره رنګ چې کوم بامونه یې دي موډرنې ودانۍ هم ډېرې لري او عمومي نقشه یې هم ښکلې ده دننه ښار هم ښکلی دی عمومي طبیعت خو یې بیخي عالي دی او بیا چې کله لرې سیمو غرو ته سړی ولاړ شي دې خواته لمر دی ممکن صحیح انځور ښکاره نه شي خو بیا هم
چمنو کې سویانې مویانې هم شته. دا هم د BMW ډسټریبیوشن سنټر دی یا د دې ځای نه انتقالوي او خرڅوي ویشي نورو ځایونو ته موټر. دغه ټوله ساحه د دغه BMW اړوند ده. ډېره ښکلې ساحه ده او غټه ساحه یې نیولې. دا سنټر یې هم ډېر موډرن او ښکلی جوړ شوی. فکر کوم رستورانتونه او داسې نور شاپینګ مال شی به هم پکې وي منځ کې، ځکه ډېر غټ ځای دی. هم د اولمپیا پارک هم ځای دی د ټرینونو یا د میترو، نوم یې اولمپیا اینکاufszentrum دی. د مرکزي سټیشن یا تمځای په نسبت بیا دا ښکلی دی. نور هم په لیارو چې کوم وو هغه هم د دې نه ښایسته وو، د هغې نه ښایسته وو. یو نه پوهېږم چې ډېر زوړ وو یا ولې هغسې زوړ پرېښی نه لا څه ووایي ډیزاین شوی نه و ښکلی نه و.